کابل کې د باولینګ د اتلولۍ 19 پړاو سیالۍ د پارک باولینګ په کوربتوب ترسره شوې. د پارک باولینګ مسؤلین وایي موخه یې د ځوانو او تکړه لوبغاړو ترمنځ د سیالۍ رامنځته کول او د غوره لوبغاړو پیژندل دي. امروز 17مین دور مسابقات بالینگ است و در حدود 20 ورزشکار اشتراک کننده داریم. کی ورزشکارا موفقانه توانستند اشتراک کنند در 17مین دور مسابقات و همچنان باشگاه ورزشی پارک بالینگ و فرنس بالینگ 16مین دور مسابقات را به طور شفاف در حضور کمیته ملی المپیک مهمانای عزیز فوق العاده ماشاءالله سپری کرده است. د دغه سیالیو په لومړي پړاو کې له 14 څخه زیاتو لوبغاړو ګډون کړی و چې د 3 ګیمونو په ترسره کولو سره یو له بل سره سیالۍ وکړي. لوبغاړو د سیالیو پر مهال هڅه کوله چې د لوړو امتیازونو په ترلاسه کولو سره راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړي. آمادگی بسیار زیاد گرفتیم. در حدود 6 ماه در هفته 2 تایم ما و تمرین می آمدیم و کاملا آماده هستیم و آماده ازی هستیم که با اسکل بخیر ما ببریم همراه خود به خانه. دوستایی که مثلا روزهای جمعه یا بعد از کار خود میخوان بیان اینجا بازی کنن و همونطور جوانایی که علاقمند به رشته هستن میتونن بیان، هم باعث کاهش استرس میشه هم باعث سرگرمی میشه. امسال نسبت به سالهای دیگه آمادگی خاص گرفتیم و خود پارک سنتر هم یک آمادگی خاص‌تر گرفته. ولسم پړاو د تورنمنت د بالینګ البته دا تورنمنت د منګه فرق کوي د نور تورنمنتونو. نور تورنمنتونه چې ول زمونږه هغه ملي ټیم پلیرانو پکې اشتراک کاوه، غټ پلیرانو نور ول. نو دا تورنمنت موږ ته نه د نوي ځوانانو ته په لاره اچولی ده چې دوی تشویق سي بالینګ د گیم سره دوی عادت شي. د 3 ګیمونو له پای ته رسیدو وروسته 6 لوبغاړي له سیالیو څخه ووتل او 10 لوبغاړي وتوانېدل چې د ټورنمنټ وروستی پړاو ته لار پیدا کړي. د سیالیو مسؤلین وایي د دغه ډول ورزشي سیالیو ترسره کول د ځوانانو د استعدادونو د ودې، د باولینګ ورزش د لا پراختیا او د نوي اتلانو د روزنې لپاره مهم رول لري. هدف از برگزاری مسابقات رقابتی چی است؟ به خاطر تشویق جواناست، رشد جواناست به ورزش، ایجاد رقابت‌های سالم و انکشاف استعدادهای آنها، ترقی جوانان و نوجوانان و افتخارآور برای ملت افغانستان. د یادونې وړ ده چې د باولینګ دغه سیالۍ د 19 ځل لپاره د پارک باولینګ له لوري په کابل کې ترسره کیږي او تمه ده چې د سیالیو په راتلونکو پړاوونو کې به د غوره مقامونو لپاره د 10 بریالیو لوبغاړو ترمنځ دغه سیالۍ دوام ومومي.